سلامونه دوستانو، راځئ چې یو څو جملې زده کړو په الماني ژبه باندې. دوه جملې درته زه وایم، لاندې یوه یا دوه جمله به تاسو لیکئ په کمنټونو کې چې همدې طریقې سره ستاسو الماني ژبه زده کېږي. په اوسنۍ زمانه ده او تېره شوې زمانه ده او را روانه زمانه ده. دوستانو زه وایم زه مجرد یم په اوسنۍ زمانه کې، یا زه مطلب مجرد مطلب چا چې واده نه وي کړی، نامزد نه وي. ich bin ledig زه مجرد یم. او وایو زه مجرد وم او مجرد یم. نو دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich war ledig وایي زه مجرد وم. نو دوستانو دلته به اوس مونږ وایو په کمنټونو کې به تاسو لیکئ که څوک آینده کې پلان لري نامزدي وکړي یا واده وکړي، تاسو به څنګه وایي زه به واده کوم یا نامزدي کوم. او که څوک مجرد پاتې کېږي، الله دې نه پاتې کړي، د خدای دې ټولو قسمتونه ښه کړي او خدای دې ټولو قسمتونه خلاص کړي. که څوک مجرد پاتې کېږي هغه دې ولیکي زه به مجرد یم. دا په را روانه زمانه کې ده، کمنټونه کې ولیکئ.